د توفیق سهاګ یوټیوب چینل ډیرو درنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. قدرمنو لیدونکو یوې بلې ادبي مرکې ته تاسو ته ښه راغلاست وایم. په نننۍ ادبي مرکه کې راسره ځوان شاعر علي شباب میلمه دی. د شباب صاحب پر ژوند، فن او شاعرۍ به خبرې وکړو. له ده څخه به بېلابېل ښکلي او په زړه پورې غزلې هم واورو. ملتیا مو د خپرونې تر پایه وکړئ. ستړي مه شئ، په خیر راغلی. ډېره مننه سحاق صاحب، تاسو ته سلام او ستاسې د چینل ټولو لیدونکو ته سلامونه. تمه د ټولو به ښه یاست، د صحت او عافیت جامې به پر تن لرئ. ډېره مننه چې موږ مو بلنه کړلو د مرکې لپاره. شعرونه به مو ووایو، خبرې به مو وکړو، بنډار به مو وکړو. کور مو ودان. ډېره مننه. خیر اوسي. موږ شباب صاحب اکثره وخت چې مرکې کوو په سر کې هغه لومړنۍ پوښتنې کوو. څه نظر لرې چې دا مرکه ځانګړې کړو، ستاسو په یو غزل شروع کړو؟ سحاق صاحب دا یو پخوانی غزل دی. په ګلفروش مې څه په ګل انداز مین یم. ډېر ښکلی. په ګلفروش مې څه په ګل انداز مین یم، په هغې نه یم مین زه په ناز مین یم. ډېر علي. په ګلفروش مې څه په ګل انداز مین یم، په هغې نه یم مین زه په ناز مین یم. ډېر علي. خپ سلام علیکم زه لا د باده شومه. خپ سلام علیکم زه لا د باده شومه، د موسیقار اشنا په ډوب اواز مین یم. دا چې تڼۍ مې نشته او ډېر رنګ بده یم. دا چې تڼۍ مې نشته او ډېر رنګ بده یم. دا چې تڼۍ مې نشته او ډېر رنګ بده یم، په دې نو پوشه صاحب دور و دراز مین یم. ډېر علي. او چې څه کیسې مې سوې کلی ترې ټول خبر دی. چې څه کیسې مې سوې کلی ترې ټول خبر دی. اوس زه په راز مین یم او که بې راز مین یم. ډېر علي. او که په تخلیق مین یم، په کائناتو مین، که د هنر بحث شي په سور و ساز مین یم. په زړه پورې بیتونه. او شباب شعر ووایه هله شروع شه کنه. سحاق صاحب شباب شعر ووایه هله شروع شه کنه، شعر د بلا ووهه ستا په انداز مین یم. ډېر علي. ډېر په زړه خدای وکړي چې خوښ شوی مې ستاسو او د لیدونکو. زمونږ خو ډېر زیات خوښ شو، ډېر په زړه پورې غزل و. په دې هیله چې زموږ د قدرمنو لیدونکو هم خوښ شوی وي. تاسو شاعري کوئ او ډېر وخت کېږي شعرونه لیکئ، بېلابېلو برخو کې مو غزلې لیکلي. څنګه داسې یو فکر تاسو ته پیدا شو چې تاسو په لومړنیو کې شعر ولیکئ؟ سحاق صاحب زموږ د کورنۍ فرهنګي او ادبي کورنۍ ده. زما پلار هم په دغې برخه کې ډېر کار کړی دی. والد صاحب الله تعالی دې موږ ته ژوندی لري. امین. بیا موږ د مغې شاګردان یو، د مغې پل متعقب کړی دی. او نه هم ټولګي کې ومه چې د شعر د ښاپیرۍ لمن مې ونیوله او تر اوسه پورې ورسره قدم په قدم مخکې ځو. او خدای وکړي چې زموږ له قلمه دغه ټولنې ته یو څه ګټه ورسېږي او ښکلي پیغامونه ورکړو. دا د خدای تعالی زموږ په مغز کې، زموږ په قلم کې دغه زور شریک کړي او دغه زور دی واچوي. ډېره زیاته مننه. کور ودان یعنې د ښوونځي له نهم ټولګي تاسو پیل کړی. تر دې دمه به تاسو نو ډېر زیات شعرونه لیکلي؟ هو سحاق صاحب تقریبا د 300 په شاوخوا کې غزلې او همدغسې 300 نه یو څه نظمونه هم لیکلي، سپین شعر ورته وایي. نو ټکه ټوکه کوو، لګیا یو، خپل ادبي تنده خړوبوو، خپل ذوق پالو. دا هم البته ذوق دی او ښه په مینه باندې پالو. ډېره زیاته مننه. ژوندي اوسئ. تاسو مخکې وویل چې شعر د ذوق له مخې لیکو، خو اکثره کسان داسې دي چې همدا یې مسلک وي، یعنې ادبیات یې لوستی وي یا ژورنالیزم لوستی وي، عملا په همدې مسلک کې کار کوي، د هغې له مخې شاعري کوي. یعنې که تاسو د خپل مسلک او کاري فعالیتونو په اړه زموږ لیدونکو ته معلومات ورکوئ چې په ورځني ژوند کې په څه بوخت یاست؟ سحاق صاحب ما مخکې یادونه وکړله، زموږ دغه د ادب سره ګڼو ځایونو کې وایم چې زموږ له پیدایښته ورسره ارتباط او اړیکه ده او تر اوسه پورې سره روان یو. ادب مې ذوق دی، مسلک مې اصل انجینري ده. ما سیول انجینري کې زده کړې کړې دي او یو څه موده په همدې برخه کې کار کړی دی. اوس یوې ادارې سره کار کوم، دولتي مامور یم. نو انجینري مې مسلک دی او ذوق مې فرهنګ او ادب او شعر و شاعري او لیکوالي. ډېر کلونه پخوا نارنجګل کې تاسو د لیمټ تر عنوان لاندې یو شعر ویلی و. کیدای شي زموږ ډېر لیدونکو دا شعر اورېدلی وي، له تاسو یا لیدلی وي. نو د دې کیسه راته وکړه چې دا د څنګه لیکلی و او که بیا وخت و لیدونکو سره به شریک هم کړو. سحاق صاحب زه مکتب کې اول نمره وم
ښوونځي کې او زما د ریاضي او فزیک او ساینسي مضامینو سره علاقه هم ډېره وه. همدغه د علاقې علت و چې زه هغې ته راغلم، انجینرۍ ته سیول انجینري مې ولوسته. نو هغه وخت کې البته 10م ټولګي کې وم، د لیمټ موضوع په ریاضي کې 10م کې راځي. نو هغې ځینه مې بیا یو لیمټي شیر موضوع مې ورته ورکړله. لیمټ زیات یو د ګڼو زده کوونکو ورنه زړه چاود دی، ریاضي سره دومره علاقه ده ډېرو نه وي. نو بیا ما ورته یو شعر لیکلی، که ستاسو اجازه وي زه به یې شریک کړم تاسو سره. بالکل مهرباني. هغه شعر داسې و چې زما جانان هم لیمټ جوړ شوی، زما جانان هم لیمټ جوړ شوی، اول زړه تقرب عشق ته وکړو، نور تابع لاندینی شکل واخیست. لیمټ د زړه تقرب عشق ته کړی، درد ضرب غم جمع ریشخن کل په توان د دروغو. ډېره درد ضرب غم جمع ریشخن کل په توان د دروغو. اوس دا لیمټ یو مبهم شکل لري، زه به یې حل باندې شروع وکړم. اوس دغه سوال د جزر لاندې نیسو، جزر بس لاړو دي دنونو سره. لیمټ د زړه تقرب عشق ته کړی، راځئ راسن اوس تقرب وزګړو. واه هلې پیدا شو کنه دغه تابع مساوي شپږ سره شوه. شباب پوه شولې پرې، هغې یو ته 15 نوټ ساتلي، هغې یو ته 15 نوټ ساتلي. ډېر خوندور خوښ شوی او دا شعر مې لا په ذهن کې همداسې پاتې دی. او نارنجول کې بیا سخت زیات تشویق هم شوم، څو ځله غوښتل شوم. کوم فورم کې شاعري کوئ؟ غزل لیکئ، نظم لیکئ؟ هو ما غزل برخه کې ډېره شاعري کړې ده، ډېر مې غزل لیکلی دی. په دې وطن باندې مینې ته اړتیا ده، محبت ته اړتیا ده. نو په غزل کې د مینې یادونه ښه کېږي، محبت پکې ښه ما په حساب راټولیږي، راپیل کېږي او بیا بیرته خلک ټولنه هم غزل ډېر خوښوي. بالکل. نو غزل ته مې ډېر کار کړی دی، سپین شعر مې هم لیکلی دی. خو تاسو د زیاتې شاعري یادونه وکړه، نو زیات شاعري مې په غزل فورم کې کړې. یعنی لاس هم ډېر په غزل کې خلاص دی. دا د غزل فورم دی، غزل فورم دی. او زه پکې هغه د زړه بړاس ښه ایستلی شي، زړه کې مې چې څه موجود وي، په دماغو کې فکر کې څه وي، نو هغه پکې ښه راټولېږي، هغه پکې ښه وړاندې کېږي ټولنې ته. بالکل. ستاسو ځینې نږدې ملګري چې زه هم ورسره پیژنم وایي چې شباب صاحب مین و او د مینتوب له مخې بیا شاعرۍ ته مخه وکړله. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ یو که دا کیسه هم وکړي او غوسه هم نه شئ راته؟ نه ساک صاحب خدای دې نه کړي. هغه وایي چې بې مینې ژوند راته څه داسې بې نمکه ښکاري. بې مینې ژوند راته څه داسې بې نمکه ښکاري. بې مینې ژوند راته څه داسې بې نمکه ښکاري، لکه د کلي له ملکه چې خاني لاړه شي. نو ساک صاحب بې مینې ژوند خو بې معنا ژوند دی. بالکل. مینه ده چې ژوند دی. د مینې او د ژوند کلمه سره بیخي ډېره نږدې ده. که مینه ونه وشي نو ژوند ناممکنه دی. نو هو ما مینه کړې ده، زه اوس هم مین یم. او د مینې علت د مینه ده چې احساسات هغه په حساب په حرکات راولي، احساسات را ژوندي کوي، احساس نه بیا شعر جوړیږي، شعر بیا ټولنې سره شریکېږي. نو زه مین یم. کاروان صاحب د مینې په اړه وایي چې مینه د خدای مینه بیلې بیلې جامې واغوندي، چاته معشوقه شي، چاته مور، چاته د پلار مینه. تاسو په کل کې د مینتوب خبره وکړه خو واضح مو نه کړه. هو زه مې په کورنۍ مین یم، زه مې په ځان هم مین یم، زه مې په شعرونو هم مین یم، زه مې په تخلیق هم مین یم، زه مې په جانان هم مین یم. ډېر د چا غزل د خوښیږي او اکثره دا پوښتنه سهاک صاحب ډېره جالبه پوښتنه ده. زه د یو شاعر نوم نشم اخیستی، زما د ګڼو شاعرانو شاید یو غزل خوښ شي یا 2 غزلې، زه اصل په شعرونو باندې مین یم. یعنی ښه شعر تاسو ښه شعر چې هر څوک ولیکي. خو بیا هم یعنی هر سړی تاسو مخکې د کاروان صاحب یادونه وکړله، کاروان صاحب ښه شعر لیکي، درمل صاحب ښه شعر لیکي، ډاکټر صاحب درمل. ګڼ ملګري دي، اوس نه پوهېږم د چا یادونه وکړم، خو کاروان صاحب ښه شعر لیکي. کاروان صاحب د شعر نه زه ډېر خوند اخلم. دا راته ووایه چې تاسو تقریبا مخکې یادونه وکړه چې تر 300 زیاتې غزلې به مو لیکلې وي. شعري ټولګه مو چاپ شوې او که چاپ کوئ یې څنګه؟ البته دغه د ټولګو د چاپ پروسه چې وه دا یو وخت ډېره بیخي زیاته شوې وه. هر چا به چې یو 2-3 غزلې ولیکلې بیا به سبا یو ټولګه چاپ. نو زه غواړم چې پښتني ټولنې ته، خپلو هیوادوالو ته ښه څه وړاندې کړم.
او دغه جوهر مله تر اوسه په خپل ځان کې نه دی لیدلی. زه به کار کوم، زه به هڅه کوم، زه به خولې تویم چې تر هغې زه داسې یو څه وړاندې کړم ټولنې ته چې حد اقل هغوی ترې یو څه ترلاسه کړي، ښه پیغامونه پکې نغښتي وي، هغوی خوشحاله وساتي، هغوی پریشانه نه کړي، داسې یو څه وړاندې کړم. نو انشاءالله خدای مهربانه دی پلان لرم چې کتاب چاپ کړم، خو دستي نه. دا چې لیدونکي را سره ستړي شوي نه ستاسو یو بل خوږ غزل به واورو. زه به درته دا ځل نظم ووایم، او که غزل درته ووایم ته غزل وویلې څنګه ستاسو خوښه ده؟ نظم ووایي، غزل به بیا واورو. صحیح، زه به درته نظم ووایم. مهرباني. خدای وکړي چې ستاسې او د ګرانو لیدونکو خوښ شي. حتمي انشاءالله. دا مې واورې ته لیکلی و، ښه ډېر واورین موسم په کابل، او زه فکر کوم په 14 پوړ کې وم، لاندې مې کتل دا تک سپین کابل پروت و. نو ځان ته مو داسې په یو بل نړۍ کې ډوب وم، او بیا مې بس ذهن یو څه تولید وکړلو چې مهرباني اسمان دې مینه کوي، سپین سپین پاشان را شیندي، د کابل مخ بیا ښکلېدو ته جوړ دی، خو موږ بې مینې خلک، موږ ترې ځان تښتو، موږ ترې ځان پټو، موږ مینه څه پیژنو، نازونه څوک پیژني، ټول ژوند مو خیال ته تیر کړ، خو له ښکلا متاثر د چای پیاله په لاس او له کړکۍ د طبیعت د فلم سیل کوم، سترګې مې رډې شي، واوره پاشان کې ورک شم، ډېره دی اکټر د فلم زه شم، راشي هماغه نوکۍ پیغله مسته مستی پیل کړي، برف بازی پیل کړي، زه یې ښکلا کې ورک یم، زه یې ښکلا کې ورک شوم، فلم کې فلم وینم، د کوی قاف خاپې رکۍ ته ګورم، خو راته نه ښکاري، د واورې ډکه لپه مې په ګریوان خالي کړي، او زه ټوپونه پیل کړم، زه ټوپونه پیل او زه ټوپونه پیل کړم، دا له خندا شنه وي زما ګریوان تش شي، خو د خندا لپاره هسې ټوپونه وهم، هسې ترپکې وهم، دا ژر ژر خپل فون را واخلي په خندني انداز، او د کیڼ لاس د شهادت ګوته ما ته را سمه کړي، کړپ شي سلفي وکاږي، د سلفي کونج کې زه راشم، زما انځور را زوم کړي، چې کله ما ته ځیر شي زه د کافر شیخ په موډ کې یم، زما مړو سترګو کې مستی وویني، شاید چې خپله زندګي وویني، واورین زلفان سڼ وهي، د واورې سپین پاشان پر ما پاشان کړي، تا څه شپېته درجې قاته شي، زه یې نرۍ ملا ته لاس تکیه کړم، دا رانه منډه کړي چې پسې منډه کړم، ټنګ شوله لاسه مې پیاله پرېوته، او د پښې ګوتې مې وسوځېدې. ډېر واقعا چې ډېر زیات خوندور نظم لیکلی و. ډېری شاعرانو سره چې موږ مرکې کوو هغوی داسې وایي چې شعر په الهامي ډول لیکي، ځینې نور بیا دا خبره ردوي او وایي چې نه موږ هڅه کوو شعر لیکو. تاسو په کوم یو کې راځئ؟ سحاق صاحب زه په دواړو کې راځم. زه شعر چې دی ګڼ ملګري به په دې باندې پوهېږي، یو بیت یا یوه نیم بیته دا درته الهامي راځي، ستا ذهن ته راځي، لکه مثال زه وایم په ګل فروش مې څه په ګل انداز ماین یم، دا مې ذهن ته راځي ګل فروش دغه کلمات، دا یو نیم بیته شوله، زه دې ته بیا ریاضت پیلوم، ریاضت بیا قافیه او دا ردیفونه دا په یو غاړه کې لیکل کېږي، نو هغې نه قافیه هم راخیستل کېږي، ردیف هم راخیستل کېږي، او هماغه د فورم مطابق بیا مخکې به ځي، هماغه ته بیا کلمات پیدا کېږي، شعري اصطلاحات پیدا کېږي، دا پکې ځای کېږي، بالاخره غزل ورنه جوړېږي. نو هغه اوله برخه الهام شو، او دا بله برخه ریاضت او هڅه کوښښ. بالکل مننه. دا پوښتنه که څه هم تکرار به وي، خو خیر مهمه ده چې اکثرا په کوم وختونو کې ښه شعر لیکي. ډېری شاعران وایي چې کله موږ ډېر خوشحاله یو او داسې یو صحنه کې ولاړ یو چې ډېر خوشحالۍ احساس کوو. ساق صاحب دا خوښي داسې چې سړی یوازې خوشحاله نه وي، خو زه وایم چې زه کله خوشحالۍ وخت کې زه شعر نشم لیکلی. خوشحالي دا اکثرت خوشحالي ملګرو سره نمانځل کېږي، خوشحالي جانان سره نمانځل کېږي، خوشحالي کورنۍ سره نمانځل کېږي، هلته وي. او خفګان چې کله رامنځته کېږي دا سړی ډوبي ځان ته وي، نو چې کله ځان ته شي فکر یوازې همدغه شخص پورې اړوند کېږي، نو چې کله فکر ځان ته شلو بیا نو هغه کېږي، دا بیا شعر لیکل کېږي، او بالاخره هغه کلام چې کوم ستا په ذهن کې هغه بشپړېږي. ډېره ښه ده. وروستی غزل به واورو. ژوند په ناکامه تجربه دې ورتاوان کړو، ژوند
په ناکامه تجربه دې ورته وان کړو دا څه د احسان په زمانه دې ورته وان کړو ډیر په زړه پورې ډیر علي څه بې عشقه څومره بې خماره دې راپېښ کړو څه بې عشقه څومره بې خماره دې راپېښ کړو څه بې عشقه څومره بې خماره دې راپېښ کړو و ماښامه دا په څه نشه دې ورته وان کړو ډیر علي ډیر او ته به څادر ټک وهې زه لاړ به شي او لاړ به شي ته به څادر ټک وهې او لاړ به شي زه لاړ به شي ته به څادر ټک وهې زه لاړ به شي او لاړ به شي ښه دې وکړه ښه په هدیره دې ورته وان کړو ډیر په زړه پورې او و دې بایلم خرڅ دې کړم خو دومره بې ارزښته و دې بایلم خرڅ دې کړم خو دومره بې ارزښته یاره ښه په کمه پیمانه دې ورته وان کړو ډیر په زړه پورې او ستړیا شبابي وجوده نن ټوټې ټوټې ستړیا شبابي وجوده نن ټوټې ټوټې ستړیا شبابي وجوده نن ټوټې ټوټې راشه لیونیه چې په شپه دې ورته وان کړو ډیر په زړه پورې ډیر خوندور بیت خیر اوسي خدای وکړي چې ادبي ځنم په خړوب شي قدرمنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې د خبرونې تر پایه مو له موږ سره ملتیا وکړه په دې هیله چې له ځوان شاعر شباب صاحب سره مو زموږ ځانګړې ادبي مرکه د خوښۍ او پاملرنې وړ ګرځېدلې وي د نورو جالبو بېلابېلو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ له چینل سره پاتې شئ او له موږ سره ملګري اوسئ ډیره مننه خیر اوسي